خدایا پاکه وایم یو مې غزلیم لیونی دی او اوس وایم یا ښځه لیونی ده اوس پته یې نه لګي سار تللي او چې په کوم طرف تللي نه ښادي شته نه چې تمولې شوي دي نه دوا ده خو زه نه په قهر اخته شي او پیدا شوی ما یې پخ کړې وه کور کې به دې ښودې وه خو زه په خپله یې پخه کوم بیبي ته کمپلیمنټ کې ناست یې سپیکر ورته چې ووایي تقریر وکړه او تقریر مه کوه ماشاءالله ماشاءالله وایم دا دومره زړه چې ته خادي ده نه ستا واده دی نه نو ما یې واده کې نه داجي ما بوټونه راغلل یعنې په قهر اخته شي بوټونه نو کړېدو ته څه ضرورت دی چې ګډېږې فیمه سم له خوشحالۍ کار دی ووایه ته څه چل دی یمه داجي بیبي بیبي څه بیبي ورته ویمه بیبي بوټونه یا په قهر اخته شي زه خو دغه شته بوټونه نه تنګ یم بیا داسې بوټونه یمه داجي مموال خو به نه کې خبره ته کوم مانا دا خپل سمه خوځه وکړي قسم په خدای که نه دا یې نه پوهېږي یم داجي داسې کار دی که نه بیبي دفتر ته لاړه اول چې کوم کور ته ودرېد دی ولې ټکټ ورکړو د خدای ظالمه عمرې نه ځي نه نه وړې نه ځي الکشن ته به ودرېږي نه دا زما تپوس کړي دي چې ته الکشن ته ودرېږي الله تپوس کړی دی ما تا نه کله تپوس کړی په خپله مرضۍ باندې ودرېدم په خپله مرضۍ مړي ژوندي لګتم نو دا هوښیار دی که نه هغې نه مخکې خو یم تا ته ما خبره کړې وه ښه به وه خو بس مخه عادته شوي او هغه خپله مخته نیولې دي نو زه یې راځي نو تا څه توره وکړه یا د تنارو ولړونې یا به د تنور ته ولاړې او یا به په شومله کې شوړ توړ کې یا د شوملې بنداړو ستا څه توره ده یې وایم ټول مېرمن جاروګانې به یې والي سبزیان کې به یې تولي دې غاښونو ته لږ وګوره په ما سترګې مړ وسه والو ته در شوی والو ته داس خاطر سماشه یمه داجي داجي دا وګوره که نښه بله ولکه غونځه اخیر غونځه اخیر نه کړه مله به کلي کې موشه مو ورسي په بازار ډاکټر الله په ځانلې به څوک مه راوله دا غوټونه چې دی دی که دا د نه سوځي ښه اوسه وسوځي ستا د ځوانانو نه ونه شوه وایي خو د زلګو نه پوره نه کړه او خوږه وتلې دي ډاکټرې به دې ګټي چې ځوان نه وکړي نو چې نه بس وکړي خیال کې نه ځواني تا څه توره وکړه خپله توره وکړه څه وکړه دا ما خو دنیا مزدوري وکړي تا دې نور ته مړېږي مزدوري ورته یا چړي دا داسې چړي زه دې غلطه کړم وایي چې خدای ښه وخت راولدو نه لمبه شو ښه وخت یې وشو خلک به نه لس کاله بیبي یم داجي ګل پرې دواړه بوځو که نه په خلکو وګورو چې موږ له بیا وټ راکړي غونځه اخیر ولې به نه ودرېږي زما بیبي موټرو ته ودرېږي زما یو شرط دی څه شرط دی په داسې کار شوه که نه خو فرض که تا نازمه شوه انو بیا او بیا ماته چې راکول دنیا ورځي بیبي ستا څنګه فیصله ده دا خو مې ارمان دی خو چربېږم ګاونډ به راپورې خاندي مه هېرېږه خو که ودې نه منل په خپل لاس کې په تاړه کېږو داسې به بې به ناسې به خرافته شي نو دا ښځه ده داجي بس سوال درته کوم پرېږده چې بیبي زلي نازمه شي که نه نو هر څه به ډېر تېر شي اوس موږ ګرځو که نه په هوټلو باندې او تا له د دنیا پیسې راشي راځه بیبي لوښې دې ته ویځه وای توبه مې د خدایه پاکه دا داسې ښځې نه ساتي وای السلام علیکم ډاکټر ویډوی وعلیکم سلام دا ځای په ګوپیانو وای داسې کې ولې ته خبر نه وایم یا بیبي بوتلې وه نو یم هغې له نښه ګوپي ورکړه ګوپي نو ما غونډاډې راډک کړ دا څه وایې زموږ نیالې ګوپي نښه ورکړه وایم ګوپي نښه ورکړه نو ما غونډ شازه ډک راوړه نو ما یې پرې کورونو به ګرځو نو یو ګوپي هم ولې ورکوو هلکه دا خبره یې ټیک ده دا دې کار وکړي کوی دا ګوپي به حقداره کار نه ورکوي پوهېږې نری کټله به ورکړې کو غټ لرې ورکړې نو دا خوا او هغه خوا به وجنګېږي او ګرډ به وکړي روزه که د کرئ اوټونه یاره خوله ته به خدا وه السلام علیکم یا بیا څه کار دی که نه چې که ښې دا ترور د الکشن ته ولاړه ده او غونځه اخیم نښه ده چې دا اوټ موږ له راکړي چې دې له مونږ اوټ ورکړو دا به مونږ له څه وکړي یا بچې نوره د له څه توره وکړه
زه خو به له څه دا څه وکړم اوې یوه در باندې غرقه شوې زه به در باندې بله غرقه کړم واده یعنې دویم واده به دی وکړو موږ له بوټ راکې او درکو جي ځاخې یاد ساته ځاخې زمونږ نښه ده ښه سلام علیکم هغه بل کوټه اوسي شه راځئ نیا بیبي دا دې کاري چې څنګه ته نادمه شي که نه دا خوړ له ښکاري دې کې به ورته ډیم جوړو ښه اصل ډیم کې بچي دا چې وایي کنې بالا ډیم پېژنې بجلي چې خلکو نه ورکوي وای ښه او که نه ته وډرولې مې ګورې ګوپي دې نه کړه راپورونه ځي یا سړیا دې ته وګوره دا ته وټو ته بس وګورو زما د سټ نه کېره که نه کله کله زه خپې پکې مالې شي نه ته مخې له رالې مخې له هغه بل ته وګوره هغه ځه هلا وای ډیم ولا جوړو خدای شته کوټېرانه مو راواچي دا خو ډېم یادوي مرمخې ته ګوره ډیبونه جوړئ هسې د ډینګ برۍ ده دې ته ګوره ما ونیسه هلکه ورتېږمه پشا شوه ته ځکه څنګه ته ورته پشا شوې ده ټوپي دې نښه ده زمانې نه رستاره کړې پاکه دا پټه چرمونې ډیم ولا مه جوړوه قبر ولا جوړ کړه دا پکې ښه که دا د وټونو د ودرېدو ده اوې ته دې موره که نه ستا مور هم مور لنډه د خپې قبر کې دي نو دقه غټې غټې ني دا والا سر ټکې ده یا بچې دا چرمخکۍ دې په دې ژبې کې ولې راایستې ده کوکله بچي درته لرې که کور ته یې بوځه ټیپره څه وایي تا ته پته د وټونو ته تا ته مقابله کې ولاړه ده او نښه یې څه ده غونډاخي غونډاخي ښه ده که دې ته وګوره که نه لکه پلنده باندې چې سپي ولي پلار نیکه دې ګوپیان خوړل ځکه یې ګوپیان نه قدر کړي او ته زما مقابلې ته ودرېږې اوس به دې پته ولګي صابر دې وباسي سر ته وګوره موټا وګوره تبعکو پنجېداره سپلی چې الټه کړې ده وای خدایا یم یو څه هغه منونه دي نو مور به ګرځئ وټونو پسې چې زمونږ غونځاخې نښه ده موږ له وټ راکې او موږ له وټ راکې په قهر اخته شي جاجي دا ګوپیان واده نو څه پې وکړم دا مخالفین راکړو دا زموږ د کومې ګوپي نښه ده د پلار دې زیات خوښ وي دا ولا ورکړه یو زما ستاسې دښمني ده دښمني نه ده تحفې راکوئ دښمني ده ویم داسې تحفه یې په شاق ولګي ویم ولې یا زویه دا خو یخ جمې دی دا خدای ظالمه زموږ په کوټه کې خو نه روشندان شته نه کړکۍ شته او چې ول موږ راوتي شو نه انتصار کېږي که نه بس یو ګرد به شوي او د کوټې له پاسه به ناست دا خبره م صحیح وکړه او که نه ګیس به جمع شي او ټول به پکې مړه شو او بیا به په اخبار کې راځي چې ګیس چوله کې کلاو پاتې شوې وه په ما الزام راځي لکه دا چې ګوله دی موږ سره لکه ګوته کړې که موږ په یو ځای ووجني که دا نه خدای ظالمه ظلم یې کړی ظلم نو څه کوي ما وژنې همداسې کار وکړم که نه چې دا ګوپیانو چې کوم دی د هغوی غوټرانو له یو سمه یو ګرز وکړي د درې کسان به پکې کم شي اې د نن بچې ته موږ ګوره غونځاخې نښه ده غونځاخې ځه بچې ځه دا ورغه داجي دا ته ووایه دا بیبي خو اوس ګرانه ده که نه وټونو ته ولاړه یا ډالر سره مې دي خو خبره مې دې مني ځه ده صحیح ورشه کېږي چې نه کېږي سړی په عمر کې دې چېرته د کار خبره وکړه ګینې ما خو تاسې څوباړې ګډلې ما تشې کپړې به پرې ډکو د خدای ظالمي دونې مې خوښې خو ګوره کله کله مې لږ صفت کوه که نه بېغمه شه او دا خو ستا تر عقیله زه لګېم سروي زامن د دوی مخکې داسې خبرې مه کوه دلته باندې زړو په خوله باندې څوک اعتبار نه کوي ماله به وټراکوي بېغمه شه ما ته پته الله به خیر کړي ځه ناظمه به شي یو پیالې چای درله کومه یا دا خو ډېره خوشحاله کوي دې ته ښځه وایي د نر بچې غونځاخې زمینګه خولې باندې ګونګې چې ډوډ څه مې وټولې ده ورته وګوره د چیلې د غوږ هغه کونې نه هغه مې وټولې دي خو دا پاکه زمونږ ګوپي دغه د غونډاټې نه دي ګوپي زمینګه واوره دا ګوپي زمونږه هلا هغه چې ولاړ دي خلک ورو تقریر شروع کړی اتې شي او ګوپي زمونږه ګوپي زمونږه اوه ګوپي زمونږه ګوپي زمونږه دا سړک مې ته پخ کړی دی ښه
او ګوپي زموږ نښه ده د کرپونیا دا مطلب دی چې دا روډ د درانې مونږ پخو د ترکونه واله د مرکو پورې د مرکونه واله د اوچه پورې او د اوچنه واله بیا پوچه پورې وی نه رښتیا دا غونډه ته پخو نیا دا ګوپي زمونږ دا ګوپي زموږ دا ګوپي زموږ لاس پټ کا خدایا پاک نه مې ولا پټاوه دا د کنداغ لاس کې ولا بیا بار کړی دی پیزا بنگا ګوپي ته بنگا ته چې دروغ وایې که نه چې دا سړک څه جوړوم که نه دا جهانګیر څه راوستې دا ما راوستې بوډغه له ځانه خبرې مه کوه دا رولر چې کوم دی دا زمان یا په دې زرو ټوکو اغښتی دی نو دا ستا چې نیا غشې دا کار وکړه نه دا نیا پلان نه ګیره که او لکه چې نخ به یو کړه توکې بیا به پر امیر دې خوا کې دا غیم ته غم مه کوه خیر دی ما ول انشورنس کړي دی زمونږ پیدا ده شور خو یې کړی خو دې سامان خو په شوبه کې هم نه میلاویږي ګوپي ګوره نشته دی ګیس پمپ کې ډقم چي دا ډېره سیاستي ده غونځاخې یاد ساتئ غونځاخې خوږ دی خوله به وخوځئ ایرولا یو مواد نه کوي چې د ګوپي نمګي شي دا روډ خو زه جوړوم تاسو دا دروغ سره وایي چې دا زه جوړوم دا خو زه جوړوم زما روډ دی ورګه خبره وره کاکا ورګه دا وایي چې کله د ګوپي نه ستاسو ګي شي که نه نو دا په خپله خیر رنین بوتل دی دا پتې ورغوې او پردي روډونو باندې ولاړ دي اوس په دې چل نه زیاتېږي ښه Lištinaki da pitanam ha! Pa sam jako bario šanka, runa kula da! هلا ادي ناستي سلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو هغه انتخاباتو والی یې زمونږ هغه نتیجې څه چل شو چې مونږ ټول ته ولاړ روانیا او وای زما مور چې ولاړه ده ښه همداره ته وایې که نه چې زما مور پاس شوې ده خو دا کرکو پاس شوې ده تاسو ټول بلدیاتي انتخاباتو والا زموږ د قوم سرمایه یې نو تاسو ټول پاسي یې نه دا ته وایې چې هغه پیل شوي پکې څوک دي لاسونه مه پړه کوه حکومت ستاسو لپاره د نتیجې غټ انعام رالېږلی دی او په دې کمره کې پروت دی ورشئ او خپل حصه ترې راواخلئ لکه د یو بل حقونه وښې نو جی موږ باید خپل حق راځو ولګه سمارو کې ښه دی وکا دی وجه